زما والد صاحب قرآن عظیم الشان او مونځ دا د چا نه نه دي زده کړي. زه به 14 ګنټې مسلسل ټیم چې دی نو دا په درس او په مطالعه کې تېراوم. خپلو پیرانو نه راته را چې لیدلي دي هغه اسناد راسره موجود دي. نو بیا نقشبندیه، سحروردیه، قادریه دا نورې چې دي دا هم ورک. نو بیا یې راته پکې د خپل قبر د ځینې شاندهي وکړه. نو دا کوم ځای باندې چې موږ ښخ کړو دا ځای یې راته وښوستو. ما ته وفات په ورځ باندې کرامت دا و چې موږ چې د کور نه څنګه والد صاحب ویسته ورېځ راله په دومره دې علاقه باندې وه چاپېره او چاپېره اسمان شین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمندو یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. دا نننی چې کوم پروګرام دی نو دا زه په پښتو کې ریکارډ کوم او د خپل باژور د عوامو دپاره او د سلارزو چې څومره رونه دي د سلارزو چې څومره هم کتونکي دي مونږ په دې ټایم کې چې کوم دی هغه ګوري د هغه ټولو دپاره چې کوم دا ویډیو سپیشل زه ریکارډ کوم او دا ویډیو تعلق چې کوم دی هغه زمونږ د دین او زمونږ د اسلام او زمونږ د مذهب سره دی. نو چې زمونږ مذهب او دین ته چې څوک کله هم نقصان رسوي نو بیا به دې کې دا نه ګورو چې زه یا صحافي ما، زه جرنلسټ ما، یا انالیسټ ما، یا چې کوم دی یا صحیح ما زه سایډ نه کوم یا دغه هغه. نو دین کې چې کوم بیا ټول یو شان دي او مونږ به د حق سره ملګري یو او دا چې کوم زمونږ فرض دی چې په دې باندې خبرې اترې وکړو. یو څو ورځې مخکې چې کوم دی په ټي ان ان نیوز باندې یعنې ټرایبل نیوز نیټورک باندې چې کوم دی یو ویډیو خپره شوی و د عبدالله نامې یو مولوي دی او د ضیاءالله نقشبندي زوی دی. یعنی کوم چې د سلارزو په یو پرته سیمه کې د خپل اشاعت کوي هلته کې یو مدرسه جوړه کړې ده او د نقشبندیانو یعنی د بریلوي چې کوم هغه حضرات دي د هغې طور طریقې بدعات او چې کوم رسومات دي هغه چې کوم دی د پیر او مریدۍ دغه تصوف چې کومې قیسې پیسې دي نو هغه چې کوم دی نورو ماشومانو ته دغه علاقې چې کوم دی هغه منتقل کوي او په یوه طریقه باندې چې کوم دی د هغوی ذهن چې کوم دی مایند سیټ چې کوم دی هغه بالکل جوړوي. نو په دې حوالې سره ما صرف نن یو څو جوابات راوړي دي او د دې خبرو تحقیق مې کړی دی چې د ضیاءالله نقشبندي چې کوم زوی دی هغه په دغه ویډیو کې کومې خبرې کړي نو د هغه دروغ ده مکمل طور پر چې کوم دی هغه ایکسپوز کومه چې هغه په خپل ویډیو کې څومره دروغ ویلي دي، څومره منګړت خبرې کړي دي، څومره چې کوم دی هغه مطلب د ځان نه چې کوم دی یو کهانیانې چې کوم دی افسانې جوړې کړي دي نو د هغې باندې لږه چې کوم دی رڼا ویډیو کې چې کوم دی دا وایي چې یاره زما والد صاحب چې کوم دی ضیاءالله نقشبندي هغه د چا نه قرآن زده کړی، نه د چا نه ذکر اذکار زده کړي، نه چې کوم دی چا نه کلمه زده کړې ده او نه چې کوم دی او دا څه طریقه چې کوم د چا نه زده کړې ده بلکې دا چې کوم قدرتي طور چې کوم دی هغه هم د په مایند کې او د په زړه کې چې کوم دی هر څه به داسې رالوتي او د په زړه کې داسې ناست وو. نو دا چې کوم دی د دوی هغه چې کومې طور طریقې بلکې دا د دوی نه بلکې اورال چې څومره دا خلک وینې په ټول پاکستان کې په ټوله دنیا کې دا خلک وینې نو دا داسې یو قیسې مقرر کوي د خپل بزرګانو دپاره د خپل هغه مشرانو دپاره چې یاره دې باندې بلیف یعنې په ده باندې خلک چې کوم دی یقین وساتي چې یاره بس دا خو یو لوی بزرګ دی او د هغه قبر او بیا چې کوم دی هغه تاسو ښه پوهېږئ چې یاره په هغه باندې روپۍ شیندي او بیا سجود وغیره هغه پې کېږي. بله یوه دویمه خبره چې کومه ده هغه دې کړې صرف د سوالات یې هم دې خیره کې چې کوم جوابات در کوم بیا چې یاره 16 ګنټې چې کومه دی دا په درس و تدریس کې او په مطالعې کې تېروله یوې دا دروغ دي دا هم درته ایکسپوز کوم بلکې په لنډو الفاظو کې یعنی عقلي دلایلو سره ته پیش کوم. صحیح ده جی. بل چې کومه دی په دې کې وایي چې د یو کتاب لیکلی په 12 ورځو کې په دې 12 ورځو کې د خوب نه دی په خپلو طریقو باندې چلیږو موږ مسلمانان یو ځکه چې موږ ته د خپل پیرانو نه او د مشرانو نه هغه سلسله او اسناد چې کومه دی را سره دی او را روان دي. بله خبره دا کوي چې دی په چې کله مونږ معجزاتي طور لکه دا خبره کوي چې دا کله مونږ جنازې ته ویستو نو په دغه ټایم باندې په اسمان باندې په دغه جنازې په ځي باندې لکه داسې تصویر هم شو کوي داسې غشه ورته خیږي چې یاره دومره ورېځه پرې راله او په هغه ځای ورې شوله یعنې دا د دې د بزرګۍ او د دې د بخښنې یو دلیل چې کومه دی ګرځوي نو په دې باندې اوس خبرې اترې کوو. لاولنی سوال دا دی چې د قرآن او تجوید او هر څه چې کومه دي سره د تجویده سره د ترجمې او مړه مطلب مفسر دا قدرتي طور چې کومه دا پیدا شوی او د چې کومه خپل پلار ته به دا هر څه خوستل نو د ټول نه مخکې خو د صحابو چې کوم واقعات وګوري په حیات صحابه کې وګوري یا نور سیرت کتابونو کې وګورئ او د هغې سره سره قرآن سټډي کوي او حدیث وګورئ نو تر اوسه پورې چې کومه دی
د یو صحابي دا واقع به تاسو ته میلاو نشي چېرې یو صحابي یا تابعي او بزرګ چې کوم دی هغه قدرتي دور هر څه یادو او بس دنیا ته چې کوم دی خوستل او بس داسې بلا مریدان او شاګردان چې کوم دی هغه بس پیدا کړه او قدرتي طور چې کوم دی هغې په ذهن کې ناسو سوای پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ځکه چې الله هغه هم چې کوم دی د خپل ځان نه هر څه چې کوم دی یاد کړي قدرتي طور بلکې الله تعالی به هغه ته وحي کوله نو د هغې په نسبت باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به چې څه وحي وشوله د الله تعالی طرف نه به د څه ویلی شو نو هغه به بیا عوامو ته چې کوم دی بیا به هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دی هغه د هغې اشاعت کو او صحابو ته به چې کوم دی د هغې تلقین کو د هغې تبلیغ به کو نو دا خو چونکې د هغه نه مو هغه درجه داسې لږه اوچته کړله په دې شیانو کې بله یوه خبره دا ده چې په 14 غنټې چې کومه د درس تدریس کو او په مطالعه کې چې کومه دی د وخت تیرو نو 8 غنټې کو د ساینټیفیکلی وګوري یعنی ساینسي تجربي وګوري نو یاره وایي چې کم از کم 8 غنټې خوب چې کومه دا انسان لا پکار دا 14 غنټې چې کومه دا مطالعه کې او درس تدریس کې مشغولي او 8 غنټې دا خوب کوي نو دلته کې خو چونکې خپل ذهن له چې کومه دی هغه لږ ریفریشمنټ ورکوي د خپل صحت خیال ساتل هم د هم سنت طریقه ده خو دلته کې 12 ورځې چې کومه دی هغه شوګیرې تېرې کړي دي او په 12 ورځو کې د کتاب لیکلی عبادات کې مشغولو نو د په دغه ځای کې ولې د دې سنت طریقې او د خپل صحت خیال نه ساتو چونکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومه دی هغه به خوب هم کوو هغه به چې کومه دی کور له ټایم هم ورکوو هغه به چې کومه دی کار روزګار هغه به دنیاوي کارونو له هم ټایم ورکوو تبلیغ له به هم ټایم ورکوو درس و تدریس له جماعت له هر څیز له به چې کومه دی خپل ټایم ورکوو خوب له به هم خپل ټایم ورکوو نو دا چونکې د هغې په طریقه نه دی روان چونکې دغه اسنادو په طریقه روان دی کوم چې د دې هغه پیري مریدینه داسې راچلیږي دوی ته لکه د دې زوی چې څنګه وایي نو دا په طریقه روان دی نو سمو خیال له دا په هغه دته زه چې کومه دی به بزرګ څوک وایي دته به چې کومه دی مطلب زه صحیح ووایم چې ته 100% ټیک او دا تا چې کومه طریقه ده دا 100% ټیک ده چې ته ټوله شپه چې کومه دی عبادات له ورکې او نور څه معاملات نه چیړې نو دا خبره ټیک ده ستاسو عقل مطلب زمونږ عقل خدا نه مني او که ستاسو عقل مني نو خیر کمنټ کې چې کومه دی خپله رای ورکولی شي بله یوه خبره چې کومه دا وایي چې د خپل پیرانو مریدانو راته هغه اسناد راچلیدلي دي او په باندې مونږ چې کومه دی عمل کوو نو خبره دې ځکه ښکاره کړې ده چې په خپل پیرانو نه چې کومه دی هغه دې ته اسناد راچلیدلي دي او د دې پیران چې کومه دی هغه څه کوي قبرونو ته سجدې کوي راز و نیاز خیراتونه دا چې کومه ده اومه ده دا اتمه ده دا څلوېښتمه ده او دا چې کومه دی اسقاتونه دي او دا بزرګ چې کومه دی دا لوی بزرګو دا مطلب رسېدلی دی بزرګ کامل دی دا چې کومه د هغې اسناد دي او بیا هغه قبرونو ته ناست روپۍ پیشندي او ها هو هغه مطلب شاټ مولان چې دی ته وایي شاټ والا یعنی دی شاټ کېږي एकदम چې دی لاس ورکي نو دا هغه مولان دي بیا چې کومه دی بدعات کوي رسومات کوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دین دی هغه په یو بدترینه طریقه یعنی بل شکل ورکوي عوامو کې چې کوم دی بدترین تاثر او بدعات پیدا کوي نو دا هغه خپله خبره دی ښکاره کړې ده دې ځای کې بله یو خبره دې ځای کې دا کوي چېرې هغه د قرآن خبره دی کوي چېرې دا ماشوم و نو د پلار د لاس نه نیولی و بس مطلب چې کله جومات ته لاړې نو د خپل پلار تر څه خوستل پلار ورته وایي چې ته ما دا کلمه وایه هر څه چې هر څه ورته واورېده قرآن ورته یاد و مونځ ورته یاد و اودس چل طریقه مطلب ذکر و اسکار هر څه ورته یاد و نو ته چې کومه دی ریکارډونه مات کړي دي او د خوب ریکارډ هم مات کړی دا چې وایي 12 ورځې ما خوب د چې کومه دی خوب نه دی کړی نو د چې کومه دی ریکارډ مات کړی دی او هغه ریکارډ تاسو زه ښایم په دنیا کې د عالمي ریکارډ چې کوم دی د خوب داره چا دی دا یو دوه انګریزانو په 1964 کې یو تجربه کوله او دوه طالب علمانو د 1900 کالو داسې زموږ نه 2-3 کاله سي عمر کې لږ واړه وو نو هغې چې کومه تجربه کوله چې یاره انسان خوب ونه کړي نو د هغې په بدن څه اثرات پرېوځي نو د دغې تجربې بنیاد باندې د یو نوم چې کومه دی دا په 1964 کې خیر تاسو ګوګل کولی شئ په 1964 کې د یو نوم چې کومه دی هغه دی رینډي ګارډنر او د دې بل نوم چې کله بروس میک ایلسټر
دا چې کوم دي دوه انګریزان وو دوی چې کومه تجربه وکړه نو د هغه نه بعد چې کله دوی تجربه وکړه نو دا 14 غنټې وده شوي وو 14 غنټې دي خوب وکړو بیا دې ته شکایت نه و لکه خوب یې ډېر وخت نه و کړی نو دې ته شکایت نه و راغلی خو لږ ورځې بعد چې کومه دی دې ته بیا شکایت راوړلی چې دی به بیا خوب نه ورته دته به بیا خوب نه ورته یعنی خوب به بیا د نه کو صحیح ده جی نو د چونکې عالمي ریکارډ هم جوړ کړی دا به ګنیز بک اف ورلډ ریکارډ کې هم چې کومه دی موږ ریکویسټ کوو چې شامل کړي یو دا خبره ده بله چې کومه دی یو خبره دا کړې ده چې یاره دې دته هر څه چې کومه دي هغه یاد و قرآن ورته د پر کوټوالي کې 2-3 کال عمر کې او هر څه ورته وتله نو چونکې دا خو مې تا مخکې تاسو ته پیش کړی چې یاره بغیر څه د قاري بغیر د عالم بغیر د استاد مدرسې سکول نه چې کومه چاته هیڅ نه زده کېږي او د ټولو نه وړوکې ماشوم د 3 کالو په عمر کې تاسو ویډیو هم ښایم دا د الجزایر د عبدالرحمن نومې دی وړوکی ماشوم دی د چې کومه دی د 3 کالو په عمر کې د قرآن حفظ کړی أخت هارون ما كان أبوك سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب یعنی قرآن مکمل یاد کړی وو او په تجوید سره هم یاد کړی وو خو دم چې کوم قدرتي نه یاد کړی بلکې د پلار وایي چې دا به ما سره گاډي کې ناسو په هر ځای کې نو ما به قرآن همیشه د پاره لګو نو د به قرآن اورو بس چې څه به واورېده بیا به هغه شان ماته وې نو روزانه لکه د سلسله د عمر دا 3 کاله دا چې کوم دي د قرآن د اورېدو سره به زیاتره تیر شوی دی د په بنیاد باندې چې کوم دي هغه ته قرآن ورځي دا د هغه ذریعه د قرآن د یادولو خجی یو بل دروغ چې کوم دي هغه د په دې ویډیو کې ویلي دي او هغه دروغ دا دي چې دا وایي چې کله دا مونږ جنازې ته ویسته نو په دغه ځای باندې ورېځ راله زه په دغه ورځ باندې باجوړ په یو سیمه کې ناست وم راته زه خپله دغه خبره کوم غالبا 1 مۍ و یا 2 مۍ ده او په دې میاشت کې بارانونه ډېر زیات کېږي او زموږ باجوړ او بیا خاص کر پشت تفصیل ارزو ایریا کې یعنی په هفته کې به 3 یا 4 ورځې خامخه که باران به و نه خو ورېځ خو به خامخه وه په دغه ایریا باندې اکثر باران کېږي باجوړ په نور ایریا کې باران نه وي نو په دغه کې خو خامخه اکثر وي که نه جي نو دغه ورځو کې چې کومه دی په باجوړ کې د باران لړۍ وه دا زما خپل ایکسپیرینس دی بلکې ګوګل کې لاړ شئ او د باران د یعنی د ویدر هغه ډے یعنی 1 مۍ 2 مۍ تاسو ټوله میاشت سرچ کوئ یعنی 1 مۍ 2 مۍ دا به تاسو ته راشي چې باجوړ په نیمه حصه باندې چې کومه دی ورېځ وه او د یوې ورځې نه بلکې د 1 غنټې نه هم نه بلکې د تقریبا د 23 غنټو نه چې کومه دی په دغه باجوړ په دغه ایریا باندې ورېځ وه او دا د بزرګۍ او نښه وله ګرځوي چې د باندې بس ورېځ راله نو دا خلک به ومني چې به دا یو لوی بزرګ دی او دا به بس دعاګانو کې وسیله هم جوړوي او دا خلک به راځي بس یو دنده د روانه ده لکه پیسو دغه تاسو وینئ د قبر باندې دا سیز غونډ ډقله جوړ دی قبر هم داسې لوړ جوړ کړی دی چې بس خلک یې په صحیح معنی سره دا وپېژني چې واقعي دومره غټ قبر دی نو دا یو لوی مطلب سامۍ ده نو سماعتې ګوډې خبرې وي دا مې تاسو سره شریکې کړئ که ویډیو م خوښه شوي مخکې شیر کړئ او که څوک مطلب زما خبرو کې چېرته کې غلطي وي نو خیر زما اصلاح تاسو شئ کولې مهمه نه ده چې زما هر خبره چې کومه 100% ټیک وي نو زما اصلاح ستاسو فرض جوړیږي شکریہ